د پیرای د رقصونو خرمستی ترین لري و تختی د پیرای طریقو او بدبختی تصوف نظر ساتی د پیرای طریقو او بدبختی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. په دې وخت کې دا مسله عامه شوې ده او بعضې اهل بدع دا دعوې کوي چې مونږه پلانکی ولی په یخ باندې ولیدو، پلانکی لکه امام صاحب رحم الله مبارک یم. بعض دعوې کوي چې مونږ امام صاحب ولیدو په یخ باندې او په خلکو باندې او په عوام باندې تلبیسات کوي او د بعضو روایتونو استدلال نیسي. زه د هغې لږه شان نشاندهي کوم او دارنګې دې لپاره چې د مسلمانانو د ذهنونو د تلبیس ختم شي. ما چې کوم آیات ولوستو په دې آیات کې رب العالمین ذکر کړي دي. حاصل آیات دا ده چې کله خلق الله تعالی هلاک کړي، مړی کړي، نو دا دنیا ته بیرته راواپس کېږي نه. د رسول الانبیاء آیات دی علیهم الصلاۃ والسلام. الله فرمایي لازم دی په یو علاقې ولا باندې داسې علاقه چې مونږ ختم کو، دا خبره به لازمه ده چې دوی به دنیا ته بیرته نه راواپس کېږي. دلته د حرام معنا د واجب او د لزوم ده، لکه وروسته یرجعون کې لا راغلی ده. د حرام معنا به په واجب سره ځکه کوو چې په دې کې هم د نفي معنا ده او په لار کې هم نفي ده، نو سلب د سلب په اثبات یې راغی د وجې نه د حرام معنا په دې مقام کې په لازم او په واجب سره ده، په فرض سره ده. الله فرمایي زما د حتمي فیصله ده چې کوم خلک زه بوځم د دنیا نه ختم یې کړم، دا دوباره بیرته دنیا ته راواپس کېدی نه شي. کله قیامت الله تعالی قایم کړي نو په هغه وخت کې به ارواح په جسدونو کې او په جسو کې الله ور داخل کړي او خلک په الله تعالی فاز. او دا تفسیر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کړی دی. علامه ابن کثیر رحمه الله هغه قول دلته ذکر کړی دی او نور مفسرین هم دا رنګ دا تفسیر په دې مقام کې کړی دی. او دا د روافضو د شیعاګانو عقیده ده چې هغوی دا خبر ذکر کوي چې ارواح بیرته په قیامت نه مخکې دنیا ته راتلی شي. در مسلمانانو عقیده نه ده. دې صحیبان یو حدیث پیش کړی د نبی اسلام او دا حدیث امام بخاری رحم الله په خپل کتاب صحیح کې په مختلف مواضعو کې راوړی دی. یو دا حدیث پیش کړی چې من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظة ولا یتمثل الشیطان بی. نبی سم فرمایي چې زه په خوب کې ولیدلم دا ما په یخ باندې ویني، شیطان زما صورت نشي اختیارولی. دلته خو ګوره یو نقض اجمالی دی بل نقض تفصیلی دی. نقض اجمالی خدا دی چې ګوره په دې حدیثو کې چې تاسو استدلال کوئ د حدیثونو په دې کې خو د نبی سم د رؤیت تذکره راغله، په دې کې خو امام صاحب لیدل نه دي راغلي، یا د یو بل پیر او ولی او بزرګ لیدل پکې نه دي راغلي. تاسو څنګه د حدیث استدلال کوئ؟ دویم دا چې ګوره دا حدیث په مختلفو الفاظو باندې راغلی دی. مسلم کې پکې داسې الفاظ راغلي فکأنما رآنی فی الیقظة. اسماعیلی پکې داسې الفاظ ذکر کړي دي چې فقد رآنی فی الیقظة. ګوره حاصل دا چې ګوره دا لاندې دوه روایتونه چې فکأنما رآنی کوم دی چې صيغه ماضي استعمال شوې ده، دا خو ګوره عبارت تر دی نه چې نبی اسلام چې په هغه صورت کې ولیدو چې الله ولکم صورت ورکړی دی په خوب کې، نو یقینا دې انسان نبی اسلام په خوب کې ولیدو. ځکه شیطان د نبی اسلام بعیني خپل شکل نشي اختیارولی چې کوم شکل ول الله ورکړو او دا کوم سیرت او صورت په حدیثو کې ذکر شوی دی. نو دې دا لیدل داسې حق دی او داسې یقیني دی لکه د انسان چې د الله نبی په یخ باندې ولیدو. او دا په حدیث کې تعبیر نه دی بلکې دا بل جمله کې فکأنما رآنی، کأنما دا د تشبیه نه دی، د حدیث کې تشبیه راغلی ده. دا فقط رآنی فی الیقظة دا روایت اصل کې مطلق دی. دا په بل روایت کې چې کوم تقید په تشبیه سره راغلی فکأنما رآنی فی الیقظة په هغې باندې حمل دی. دا عبارت د دې نه شو چې د نبی اسلام لیدل په خوب کې په هغه صورت او په هغه شکل کې چې کوم الله ورکړی دی، چا چې دا ولیدو
یقینا د انسان ته د نبی سم رؤیت دا نصیب شو. گویا چې د انسان د الله نبی په یخ باندې ولیدو، او لکه څنګه چې د الله د نبی په یخ باندې لیدل د نبی سم په زمانه کې چې چا به ولیدو او یقیني په خوب کې د لیدل دا یقیني. په کوم روایتونو کې چې دا سره راغلي چې من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه صيغه مضارع راغلي، چا چې په خوب کې ولیدلم نبی اسلام فرمایي ما په یخ باندې وین. وګوره یو هغه نه دوه جواب دي. یو جواب دار چې دا د نبی سم په زمانه پورې خاص ده. د نبی سم په زمانه کې چې کله نبی سم ژوند دیو شابه چې د الله نبی په خوب کې ولیدو نو الله وتا د نبی سم دیدار په یخ باندې نصیب کو. دا هغه وخت کې چې کله نبی سم ژوند دیو وفات شوی رانو. دویم دار چې دا په قیامت کې مراد ده. کمی وسله نبی اسلام په دنیا کې په خوب کې ویني، په قیامت کې به رب العالمین داغه رؤیت او داغه دیدار په یخ باندې نصیب کی. دا حدیث مطلب دار او دا معناګانې په حدیث کې ذکر کوي چې قران کریم کې الله لازمی فیصله کړی دا چې حرام علی قريه اهلکناها انهم لا يرجعون. کوم خلک چې الله تعالی مړ کی بیرته دنیا ته راګرځي نه، ارواح یې نه راګرځي، اجساد یې بیرته اچي هم خوري خوري شوی نه راګرځي، او جسدونه یې بیرته نه راځي، ارواح یې بیرته نه راځي. ارچې دا معراج واقعه ده او درنګ نبی اسلام انبیاء ته امامت کړی و. عالم المثال له دویم دار چې د نبی سم معجزه وا. الله په نبی بس دا خاص او چې رب العالمین خپل نبی ته د نبی اسلام پیغمبرانو ارواح متشکل کړه او نبی صاحب ته امامتي ورکړه. دا معجزه و د نبی علیه الصلاۃ والسلام بلغ عالم المثال. هغه باندې دا قیاس کول صحیح نه. نو کله چې خلک مړ شي او لاړ شي دا غوی روحونه بیرته راتګ دا د شیعاګانو در واقعو عقیده د مسلمانانو عقیده نه. اگر که بعضی خلکو په خپل کتابونو کې دا قصې او دا منګړه خبرې لیکلي دي، ولیکن هغه یې هیڅ اعتبار نشته. د دې روایتونو باره کې ملګرو بار بار تپوس کو. ما دا غوښتل چې د مختصر وضاحت وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله عليه وسلم.